سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. نن انشاءالله زو یو خوندور ځای ته ډېر یو خوندور ځای دی د تورنټو یوه سیمه دی نوم یې نه اخلمه انشاءالله چې نږدې شو بیا هغه تاسو ځای وګورئ چې کوم ځای دی او زه به تاسو ته مکمل تشریح کوم چې هغه د کاناډا کوم ځای دی. دا اوس د لیارې په نیمایي کې یو د تورنټو نه او د هغه کوم ځای ته چې زو د هغې په منځ کې دغسې یوه سیمه دی چې دلته خلک مثلا ګاز اچوي تیل اچوي مطلب دلته هغه د تشنابونه دی یو شی بل شی دی ځکه چې دغه لیاره چې دی دغه د مونټریال لیاره هم چنان دی مونټریال کیوبیک نو دا ټول نن راوتلي دي چکر ته ټوله کیدای شي فکر کوم چې هماغه خواته ځي دغه دی څومره یو ګرین څومره یو سرسبزه سیمه دی تاسو خو وګورئ او مای ګاډ ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځوانانو د ویډیو څخه خوند واخلئ بیا کوم نظریات چې لرئ تاسو په کمنټو کې ولیکئ که نه چې تاسو کوم ځای غواړئ په کاناډا کې چې موږ هلته تاسو ته بلاګ جوړ کړو تاسو ته درشو جوړ کړو مطلب چې تاسو د هغې ویډیو څخه خوند واخلئ کوم ځای ته لاړ شم تاسو په کمنټو کې ولیکئ انشاءالله هلته به ځان ورسوم تاسو به بلاګ واخلم صحیح. په دغه سیمه کې دلته زوړ ځای دی دلته دغه فلمونه چې ډکېږي په دې ځای کې دی په دغو سیمو کې ډکېږي نو اوس خو شوټینګ ووټینګ مثلا نه وه نو بل وخت چې راشي حتما شوټینګونه تاسې ګورئ زه به وګورم چې رافي نو شوټینګونه یو شی بل شی خامخا زه تاسو در وښیم ډېر یو ښایسته سیمه دی دا کوم ځای ته چې موږ روان یو بیا هم د هغې تر منځ د تورنټو تر منځ سیمه دی تاسې وګورئ مخامخ کور ته دلته والا خلک دلته ژوند کوي قسم د خاصې انسانان په شکل په افغانستان کې څومره یو سرسبزه سیمه دی څومره یو تازه سیمه یو ګرین سیمه دی مکمل مخامخ غره motorcyclać to kandur-kanduras. رسیدیم به جای ما ولی خیلی هوا خراب است امروز خیلی زیاد هوا خراب است باران میباره بسیار سعی کنید چه یک فضایی است میبینید دوستان اما متاسفانه دیگه باران وریږي زیته خو ورسېدله خو ډېر سخت باران وریږي دا زموږ قسمت مخه نه دی په چکر کې دغلته راغوري یو دا بانیکو چې دی یو پارک دی ډېر یو کمرې مخه خو ته وړومه ګورئ ښه په خیر سره راورسېدلو بانیکو ته هغه اصلي ځای لږ زره نور هم پاتې لږ په پښو کې دی چې هلته لاړ شو موټر ځای نور نه لري په پښو څو نو متاسفانه چې هوا ډېره سخته خړه شوه
چې هوا خړه نه وای هوا لمر وای ډېر سخت خوند به کړی خو په هر صورت اوس دغه ځای تاسې کتلی شئ کیدای شي دغسې تاسې دغسې ویډیوګانې ته کیدای شي تاسې په هغه کې په ویډیو هغه په فلمونو کې لیدلی وي که نه دا وګورئ واو امیزنګ برو دغه هم د بانیکو سیمه د ملګرو دلته کشتۍ هم شته هر څه شته ما هغه ځای په ګوګل کې لیدلی و مخامخ ځای هغه ځای ما په ګوګل کې لیدلی و دې خواته مه راځئ ځئ برو ای طرف نه برو بود یا منډه رفیع زویه منډه که منډه تیز سپي زامنو دلته اوس د چکر لکه چې په موږ نه دی غموي څه بالا منډه یخ بله تېر شه منډه یخ به د خپله رانه شي څه وغواړي شه نو هغه ځای ما په هغه کې لیدلی و په ګوګل کې لیدلی و ما چې خدای پاک دا به څه وخت زه ووینم خو داسې ورېځ روغلو چې دا مکمله هوا دومره ښکلې هوا وه که نه لمر و هغه تاسو په اول ویډیو کې تاسو ګورئ که نه چې څنګه دلته ورسېدلو بس باران شروع شو نو وایي داسې نیم ساعت نور هم هوا داسې خړ غوندې دی هغې نه وروسته سمیږي اصلي ځای خو یې پاتې وایي هغه خواته د ځنګل ګورئ واو دلته خلک کمپینګ ته هم راځي هلته خلکو کمپینګ وهلی و هلته هم ورځو کمپینګ ځای ته دا په اوړي کې بیا په ژمي کې دلته مکمل یخ وي نو دغه په سر بیا په یخ نه یو قسم دوی بایسکل لري کیدای شي تاسې په هغه هم په فلمونو کې کیدای شي لیدلی وي که نه د نږدې نه ډېرو خلکو کیدای شي لیدلي نه وي نو هلته هم هغه شته دغه داسې بایسکل غونته شی دی موټر غونته یخ په سر ګرځي په ژمي کې هغه وي په اوړي کې کشتۍ وي زه کوشش کوم چې د طبیعت ولاګ تاسو جوړ کړم د طبیعت ویډیوګانې نور تاسو جوړ کړم که نه تاسو طبیعت وګورئ اسمان خو بیا غرفش وکړو نو والا ډېر ښایسته ځای دی باور وکړئ که نه چې دومره یو ښکلی ځای دی بس که څوک په تورنتو کې اوسېږي دلته حتما راشئ بانیکو په نوم دی دا وګورئ ډېر یو زبردست ځای دی ډېر یو منظم ډېر یو طبیعت کې ځای دی تاسې وګورئ که نه بس هم دی چې خوند واخلئ خوند ترې واخلئ خوند نور خلک هم راغلي دي دلته کمرې راوړي دي دلته کشتۍ دي ما هغه مخامخ غر ګورئ غره ته ورځمه اوبه هم ډېرې صافې دي مایان خو پکې نه ښکاري نه پوهېږم جالب دی جالب خوندور دی تر آخره پورې وګورئ که نه ویډیو څخه خوند واخلئ ویډیو څخه اما دل من همیشه میسوزم روحش میسوزم گفتم ما عبادت میکنم که خداوند با ما خمیر یعنی پخته شد یعنی ایران باز گل نشه نمیشه زیاد خریز باید بسیار نیست کنش احساس خوش خوب اما تو احساس باش ما ویدیو میگیرم شما برین او جویت چی یک جای است what the hell is this bro wow Player of the match Shubman Gill. उनको दे देते हैं actually.
Kohli 101. 61 balls. What else could he do? اینجا که نبره دیگه برو خوش که دکشم اونجا کم میتونیم بازی کردیم سعی اون نوک هم میتونیم اون نوک میتونیم بریم بازو جدن او بازی کردم میتونم پایان میتونیم اینجا زیاد رایت چیکارم شدی؟ हाँ वो बड़ी रिजल्ट था It's nice here. It's a nice picture. Yeah, it's very nice. واو میگه یک عکس من از همون طرف یک عکس من بگیرین ما ویدیو گرفته رئیسم چقدر جای مقبول است خیلی مقبول است یک قاتل سنگام میرفتیم اون مای گاد کتکشی خودمون که باشه They close the boat but for no reason. They close the boat, you know, like the had a thunderstorm. I think they had to close it, but it didn't last for too long. Yeah, it was like half an hour. ما تیره بگید من بیایم بسیار یک جای عالی است طبیعت زیبا طبیعت عالی طبیعت طبیعی You guys camping here? No, we came for the day. Just came up for the day? Amazia بگیرم مارم چقدر یک منظره مقبول می اوف او واو اجمل ای تو یک منظره برای تا آوردم ای تو خودت هم آورده اینجا مردم میاد نوشتم کده ببینید اینجا چی نوشته کده
All matching balls, Japanese. All Afghanistan में Oh my. Kijk, ik gewoon een beetje zo. It drops right off here. Yeah. Right here, there's Biggest result. 300 feet of water right here. 300. دلته خلک کمپینګ ته راغلي دي دا وګورئ هغه د کمپینګ اتاقونه دي دلته چې کله راشي دا خلک ځان ته ریزرف کوي دلته ډیر دي کمپینګ والا ډیر دي همدغه ځنګل کې یو ځای کې بل ځای کې مکمل هم دلته دي داسې چې اوس تېر شي بېرته خپل ځای خواته ځو دا ډوډۍ وخورو په خیر سره کباب سم شي هغې نه وروسته راځو د کمپینګ خواته د کمپینګ خلک وګورو چې دوی سره کوم کمپینګ کوي خوندور دی انشاءالله یوه ورځ به راشو دلته شپې هم پاتې کېږي څو شپې پاتې کېږي دلته راځي ملګرو سره ډوډۍ هر شی راوړی دی دوی هم هغه د دوو شپو لپاره بس دلته دغسې ځای جوړوي او دلته کښېني د شپې مې دلته اور بلوي بس مزې دي مزې چا خبره